زه په منډه د یارۍ په پوله نظم یار دې راشي که تر عمره په دې لار ځي یارانه کې د خیانت قایله نه دی خاکسار نه ځي او که ځي نو ښه په جار ځي او ستا د مینې تبه مې زړګی یوه لوخړه کړي ستا د مینې تبه مې زړګی یوه لوخړه کړي دومره ګرمایش کې به میده سوځي که نه سوځي مه وایه چې ولې د بوسې شونډې پولۍ کړلې ګرم چینه ګوټ وکړه چې خوله سوځي که نه سوځي د پښتو چغو بیخي د کڼه کړې ځکه نه اوري رباب ته یارانې هله را دي شي که نیت د مینې تړي زه ولاړ یم په محراب د یارانې چې ولاړ کلک په ایمان دی او که نه دي چې دا خلک دوزخیان دي او که نه دي زه په هورو باندې مړ یم شیخانو ستاسو خوښ پکې غلمان دي او که نه دي د یو ستړي ژوند قصه یم تر مرګه لکه پروت په جنازه یم تر مرګه پس د مرګه نازوړی له دوزخو ژوند تراشلی پرنده یم تر مرګه دینداري په خواهشاتو حاوي شوې ځکه بند په میکده یم تر مرګه علاج نه لري نامه یا شقیده په همدغه رنځ اخته یم تر مرګه ښکاري ځان راته د مړي په څېر ولې د ژوندو سره مشته یم تر مرګه پروا نه لري ته یو ځای که زه بل ځای دا پوره ده چې ستا زړه یم تر مرګه زما ساه هم په وجود کې د پچغو چې مات قبر کې دیره یم تر مرګه شپېته کاله هم په منځ باندې نیم شوي دېرش که ویښ نو دېر شو دی یم تر مرګه د خاکسار په مرګ به هغه خلک جاړي چې د چا ژوند کې اسره یم تر مرګه ورته خلاص مې کو کتاب د یارانې زده یې نه کړلو یو باب د یارانې چې پښتو ده او پښتو ده او پښتو ده ما خبر کړه په نصاب د یارانې ښه پوهېږي په هر څه باندې وکیله راځي کله په حساب د یارانې د اعلی نه وي اعلی سړی بې مینې د خرابو نه خراب د یارانې د پښتو چغو بیخي د کڼه کړې ځکه نه اوري رباب ته یارانې هله را دي شي که نیت د مینې تړي زه ولاړ یم په محراب د یارانې تا اغستی مې هزار ګناه د زړه دی ما اغستی دی ثواب د یارانې د خاکسار زندګي لاړله په تمه هغې ورنکړو جواب د یارانې د زړه په غوږو باندې کوڼو مدام نه پوهېدو ځکه زما د محبت په پیغام نه پوهېدو چې ستا پې وارو نو ساقي به سم ټوپونه وهل زما نصیب کې په ایښلو د جام نه پوهېدو ما ورته سترګو کې بلا بلا قصې وکړې خو هغه خوارمړی په لوستو د کلام نه پوهېدو دلته وختونه په هوا باندې جازونو کې تلل څوک د خپل ژوند هم په سحر او ماښام نه پوهېدو دا خو منم نه چې زما نه ړقېدلی به زما په زړه کې د خپل ځان په مقام نه پوهېدو چې یو یو مړی ته کېدلو او پروا یې نه وه زه پوهه نه وم پوهېدو او کقام نه پوهېدو دوست او دشمن ته یې کتل پکې پښتونو یاره داسې خو نه وه چې خاکسار په سلام نه پوهېدو نه یم محبت بې حیا فریبجنه او ملامته بې حیا اشنا مه ګوره ټینګ ټینګ لکه پیشو ما نیولی دی سر ښکته بې حیا زمونږ څوکیداره او مزدوره و بې ننګه بې غیرته بې حیا د یار په مخ نقابه حیاداره د یار ملا کې نزاکته بې حیا تزغله په دنیا پسې ورزغله زه وهمه یې په لته بې حیا دا خو کړله مجبورۍ په ګډا سر دا خو نه وله فطرته بې حیا په سټ په ګزار وخورې لرې نه ده سینه غواړې سلامته بې حیا په سټ په ګزار وخورې لرې نه ده سینه غواړې سلامته بې حیا خاکسار په شانتې یار که دې ونه مون نو راځه په زړه پته بې حیا چې د پړکو نه د پنسه راخطا سا به زما نه څنګه نه راخطا یوه سپوږمۍ د نور ختیځ په غرونو بله سپوږمۍ به په کوټه راخطا چې ستا په مخ به مې ځوانکه لیده زما په زړه به یو دانه راخطا پښتو سېزله د رواج په تنور قوه مجبوره ګینیخه راخطا د خوشحالۍ لور و مټیزه تلې د غمه بی راته خطه راخطا پرېږده چې ډوب مې کړي د مینې لهي نه زه ختلم نه مې خپه راخطا یا به ښکاره شوله په ور کې راته یا به د لار په دیواله راخطا په ما خاکسار باندې مینه وخو کله خبره دې په خوله راخطا چې ته زما شې او زه ستا شمه نو څنګه به وي چې ته ملکه او زه باچا شمه نو څنګه به وي څومره نفرت چې رانه ته کوي نیازبینې لیلا دومره مین که زه په تا شمه نو څنګه به وي بلې پیړۍ کې دویم ځل د نوي بخت سره زه د خدای په حکم را پیدا شمه نو څنګه به وي بلې پیړۍ کې دویم ځل د نوي بخت سره زه
د خدای په حکم را پیدا شم نو څنګه به وي هسې مې خیال راغلو دا ستا د کیفیت په اړه چې زه د خیال کې چرته راشم نو څنګه به وي چې تنهایۍ له غاړه ورکم خه کلکه غوندې او د یارانو نه په شا شم نو څنګه به وي چرته که خدای راله اختیار راکړي یو 2 ساعته چې ځان مرغۍ کم په هوا شم نو څنګه به وي د دې بېننګه قام سالار راته په خوب کې ویل که زه یو ځل شهید بیا شم نو څنګه به وي یقین مې نشته داسې نه کېږي خو سوچ مې کوو که جنتي په دې دنیا شم نو څنګه به وي چې اوس مې نه کېږي ورتلی نه شم حج له ملا مور ته که بیا په خندا شم نو څنګه به وي او یه د خاکسار ساده جانان ستا خاکسار وایي چې که ته مې تن شي زه د سا شم نو څنګه به وي شهسوار وایي کټکړ راغلی